السلام علیکم ګران دوستانو، زه حمید الله همیش یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د نوې ویډیو سره. دا ویډیو صرف مشخص ته هغه کسانو لپاره څوک غواړي ډیلیوري یا لیوریزون چې ورته په فرانسوي کې مونږ تاسو وایو، یا خوراک چې کوم یو هوټل نه د کوره پورې ورسئ هغې کاروبار وکړي. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د هوټلونو باره کې، ډیلیورو باره کې او یا نور داسې کمپنیو باره کې معلومات درکړم. نو راځو خپل ټاپک ته. اول تاسو د ټول نه وړاندې باید دوه شیونه وپېژنئ. یو ته موږ تاسو فود ډیلیوري وایو، یو ته فود چین وایو. اوس فود ډیلیوري څه ته وایي؟ فود ډیلیوري هغه ته وایي چې مثلا کله یو خریدار مشتری وغواړي هوټل نه شی خوراکه واخلي، نو او هغه چې کله خوراکه واخلي هغه خوراکه چې بیا څوک ورسي هغه مشتری ته چې کوم ځای کې اوسیږي دې ته فود ډیلیوري وایي. فود چین چې ته فود چین دی ته وایي چې داسې هوټلې دي چې کومې سټنډرډ مثلا معیار او کوالټي هوټلې دي هغه په نورو ملکونو کې دي، لکه مثلا امریکا کې، کاناډا کې، فرانسه کې، سپین کې یا نورو ملکونو کې دي. هغې بیا نورو ځایونو کې خپل خپل بخشونه دي، لکه KFC شوله، دا اوس فود چین بزنس دی په ټوله دنیا کې شته. KFC خو ټولې دنیا کې شته دی، ولې ماقه یو شانتې پروډکټ جوړوي چې څه خل د امریکا دی که کاناډا دی که کوم ملک ته لاړ شي ماقه یو شانتې پروډکټ جوړوي. سبوی شوله، سبوی نه بعد سټک برګر شو، سټک برګر نه بعد مکډونالډ شو. دا ټول دې ته فود چین بزنس وایو. نو دا بزنسونه د یو سټنډرډ یو قسم پروډکټ جوړوي، دا د مرکزی دفتر نه لایسنس اخلي او بیا خپل کاروبار باندې په هغه ځای کې کاروبار شروع کوي. دا و د فود ډیلیوري او فود چین باره کې. اوس راځو فود ډیلیوري باره کې معلومات. که چیرته تاسو سره فری وخت وي او یا وغواړئ چې مثلا کله کار وکړئ، فود ډیلیوري کې تاسو کولی شئ میاشتې، بالخصوص زما ته د فرانسې ایکسپیرینس شته دی، فرانسې تجربه راته شته دی، د نورو ملکونو راته نشته دی، خو ولې ما چې کوم ریسرچ کړی و لکه لندن شو، جرمني شو، دا ملکونه شول. په دې ملکونو کې تاسو کولی شئ چې هره ورځ تر 80 یورو 80 یورو پورې 4 ساعته یا 5 ساعته کار وکړئ او پیدا کړئ. نو که چیرته غواړئ تاسو دا بزنس شروع کړئ، د ټول نه وړاندې تاسو د هر یو کمپنۍ لکه اوبر ایټ، ډیلیورو، جسټ ایټ، فودورا، الوغستو، دا داسې کمپنۍ دي چې کوم فود ډیلیوري کمپنۍ دي، مشهوري کمپنۍ دي. نو د دوی خپل ریکوایرمنټ دي. د دوی اولین ریکوایرمنټ دا دی باید ته خپل یو مایکرو انټرپرایز یا یو وړه کمپنۍ راجستر کې. هغه به ته ځې چې کوم شام د کمرس امیتیه په فرانسه کې ورته وي، لکه مثلا چې کوم ځای کې کمپنۍ راجستر کېږي ته به په خپل نوم باندې یو سول ټریډر پارټنرشپ ورته وي، سول ټریډر ورته وي، هغه کمپنۍ به ته راجستر کړي. چې کله تا هغه کمپنۍ راجستر کړل او تا رجسټریشن ډاکومنټس واخیسته، بیا به د فود ماغه کمې کمپنۍ چې غواړي، که ډیلیورو سره غواړي، که اوبر ایټ سره غواړي، هر یو سره ته غواړي خپل ځان رجسټر کړي، نو هغې ته به خپل تدخ د سجوغ یا چې کوم ریزیډنس کارت دی هغه کمې کمپنۍ رجسټریشن ډاکومنټس دی هغه به ور ولېږي. دا تاسو کولی شئ چې د ماغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او هغه ځای نه رجسټریشن ساین اپ وکړئ. او که چیرته اپلیکیشن در سره نه وي او اپلیکیشن نشئ ډاونلوډولی، نو بیا کولی شئ چې ویب سایټ ته لاړ شئ، ګوګل ته لاړ شئ او په ګوګل کې د هغه کمپنۍ نوم ولیکئ او ورسره ولیکئ رجسټریشن، بس ډایرکټ تاسو ورتلی شئ. د دې لپاره ریکوایرمنټ یو دا هم دی چې باید ستاسو عمر 18 کلو نه پلس وي. دویمه خبر دا ده چې مثلا اوس لکه اوبر ایټ دی، اوبر ایټ اوس مختلف قسم پروډکټ لري. یو دا فود ډیلیوري چین نه دی، اوبر ایټ اوبر ایکس ورته وایي چې کوم کې ډرایورانو دپاره دی، مثلا سورلي وړي یوه ځای نه بل ځای ته، هغه ټکسي دپاره دی اوبر ایکس. اوبر فرایټ ورته وایي چې کوم دا غټ مالونه وړي، مثلا یوه ځای نه بل ځای نه غټ مالونه ویسي، هغې ته اوبر فرایټ وایي. اوبر کیب دا مخکې اوبر ایټ باندې یوه بله کمپنۍ ده په اوبر کې، خو بیا مخکې اول چې کله دا اوبر ایټ شروع شوی و هغې نه مخکې د اوبر نوم اوبر کیب چې دا صرف ټکسي بزنس یې کوو. هغې نه پس ډیلیورو د لندن کمپنۍ ده، لندن کې مین مرکزي دفتر لندن کې دی.
او هغه نه پس الوغستو فرانسوي کمپنۍ ده او جست ایټ چې د جرمني یو کمپنۍ دی، استروټر جرمني یو کمپنۍ ده. تاسو کولای شئ مختلف قسم کمپنۍ دي، تاسو صرف په ګوګل کې ولیکئ، په فرانسه کې اوسئ په ګوګل کې ولیکئ چې فود لیفرزون د غپا په نامه باندې ولیکئ، مختلف قسم په زراو کمپنۍ به تروزي، مشهوري غیر مشهوري، یا که په بل ملک کې روسیږي هغه ځای کې رجسټریشن وکړئ. ډېره اسانه طریقې ده، صرف تاسو ته پکار دی یو بایسیکل یا موټرسایکل یا موټر، هغه درته پکار دی، کمپنۍ رجسټریشن د پکار دی، او ستاسو عمر باید 23 کلونه بره وي. نو دې سره تاسو کولی شئ هره ورځ تر 50 یورو 80 یورو په 4 ساعتو کې کار وکړئ. 4 ساعته مثلا تاسو کله به کار کوئ چې فود ډیلیوري کمانډونه ډیر زیات چې وي، 11:30 بجو نه زیات وي تر 2 بجو پورې د ماسپښین ټایم کې، 11:30 بجو نه تر 2 بجو پورې، او بیا د 18:30 بجو نه تر 22 بجو پورې شپې کې. دې ټایم کې ولې چې دې ټایم کې خلک ډوډۍ خوري، نو دې ټایم کې ډیر کمانډونه ډیر زیات راځي. نو تاسو کولی شئ چې په دغه ټایم کې په دغه 2 ساعته ماسپښین کې، 2 ساعته ماښام کې، 4 ساعته په دغه کې هره ورځ 50 یورو یا 80 یورو وګټئ. او بله خبره دا ده چې تاسو به چې کله هم کمپنۍ راجستر کړئ، هغې کمپنۍ ګوره ټیکس هم ورکول کېږي. بعضې داسې دغه دي چې کله ته کمپنۍ رجسټر کوې، تا نه هلته پوښتنه کوي چې ته میاشتې ورکوې یا خمیستخیل یا 3 میاشتې پس یا 4 میاشتې پس ټیکس ورکوې. نو هلته تاسو خپله ډیکلریشن پورې دغه لري چې کله میاشت تاسو انتخاب کړئ، باید هره میاشت تاسو حکومت ته ډیکلریشن وکړئ چې مثلا خپلې پیسې ورته ډیکلیر کړئ چې دومره روپۍ موږ کار کړی دی، هغې دومره روپو ټیکس بیا ورکړئ. که چېرته تاسو ټیکس ورنه کړئ، تاسو پسې جرمانه راځي او ستاسو سوشل بینیفټس چې کوم دی هغه هم بندېږي. نو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ. یو شی مو د یاده ونوځي او هغه دا دی چې کله هم تاسو اوبر سره یا دغه سره رجسټریشن کوئ، هغه کې تاسو نه کوم یو پروموشن کوډ غواړي. دغه کوډ چې ما کوم داسې پاس لیکلی دی دا کوډ دی. نو دا کوډ که چېرته تاسو ورکړئ او 50 دانې ډیلیوري تاسو مثلا 50 دانې کمانډونه پوره کړئ، نو هغې نه پس یا تاسو ته ریټ زیاتوي چې مثلا کوم ریټ لیکئ، او یا تاسو ته 50 کمانډونه پس 10 یورو مفته درکوي. نو دغه پاسنی کوډ تاسو همیشه چې کله ځان رجسټر کوو اولین ځل دپاره پروموشن کوډ د هغه ځای کې دا کوډ ورکوئ. نو 50 یورو به 10 یورو به تاسو ته هم درکړي او 20 یورو ماته راکوي. نو مثلا صرف دا دې دپاره دی. اوبر ایټ، ډیلیورو، جسټ ایټ دا کمپنۍ په ټوله دنیا کې دي. دو کمپنیو مثلا لکه اوس اوبر ایټ شو یا ډیلیورو شو، دا کمپنۍ د آسیایي ملکونه، افریقایي ملکونه، اروپایي ملکونه، امریکایي ملکونه ټول کور کړي دي. دې نه بعد دویمه خبره دا ده چې په دې سره میلیونو کسان په کار لګېدلي دي، میلیونه کسان ورسره کار کوي. څوک لیوریزون لکه څوک مثلا ډیلیوري کوي ورسره، څوک خپله د کمپنۍ سره کار کوي، بل د کمپنۍ سره مختلف قسم کمپنیانې نورې چلیږي لکه اشتهاري کمپنۍ شولې، یا د باسیکلو کمپنۍ شولې، یا د موټرانو کمپنۍ شولې، حکومت ته ټیکس ورځي. نو دغه یو فود چین فود ډیلیوري بزنسونو دومره ګټه ده. نو متاسفانه دغه سیستمونه زموږ په ملک کې نشته دی، او انشاءالله د وخت په حالت په جوړېدو او حالت په دغو باندې به داسې سیستمونه په افغانستان کې هم روزي. ځکه اوس مثلا موږ صرف او صرف په افغانستان کې مشکل لرو د جی پی ایس باندې، ولې چې سټریټ ویو جی پی ایس مونږه ستاسو سټلایټ نه دی فعال، نو سټریټ ویو جی پی ایس مونږ تاسو په افغانستان کې نه لرو. نو دغه ویډیو مقصد دغه و چې صرف تاسو ته یو تشریح درکول و فود ډیلیوري فود چین باره کې، او بیا که چېرته تاسو وزګار استئ او یا کار نه لرئ او خپل د خوښې کار وکړئ، مثلا دومره سخت هم نه دی، خپل د خوښ کار دی، که کله د پیسې ته ضرورت شو بس لاړ شه کار وکړه، کله د پیسو ته ضرورت نه و کار پې سره مه کوه. نو ډیر زبردست سیستم یې جوړ کړی دی. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي، او که تاسو غواړئ نورې داسې ویډیوګانې یا بل شي باره کې معلومات غواړئ، نو موږ ته یې لاندې کومنټ کې ولیکئ. انشاءالله زه به پوره کوشش کوم چې ستاسو د هغه ټاپک باره کې به زه ریسرچ وکړم او زه به تاسو ته معلومات په ویډیو کې درکړم. مننه، ژوندي اوسئ، کامیاب اوسئ، د لوی او ښه افغانستان په هیله.